سلامونه راشد خان، ستړی مشې، وخت مو په خیر. وعلیکم السلام، تاسو ته هم او ټول لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. وعلیکم السلام. راشد خان، تر ټولو اول خو د IPL لوبو کې د خپلې لوبډلې ګجرات ټایټنز کپتاني مو وکړه، لوبه مو وګټله، مبارک مو شه. مننه، تاسو ته مبارکي، ټولو هیوادوالو ته مبارکي. واقعا ډېر خوشحالۍ ځای دی چې د افغانستان نه یو لوبغاړی راځي. نه لوبېدل خو بېله خبره ده، لوبېدل بېله خبره ده، خو بیا لوبډلمشري کول او لوبه ګټل دا یو د ډېر د خوشحالۍ ځای دی، نه یوازې زما بلکې د ټول افغانستان ټولو هیوادوالو. او ډېر زیات خوشحاله یم چې کله وګورم 15-16 کاله مخکې د لوبغاړو یو ارمان و دلته لوبېدل، او اوس موږ دلته کپتنسي کوو په IPL کې، نو ډېر د خوشحالۍ ځای دی. بالکل، افغانان ډیر زیات خوشاله و په ټویټر، په فیسبوک، په انسټاګرام، په ټولو ټولنیزو رسنیو باندې دغه بریا لمانځله او ډیر زیات خوشاله و. ما په خپل روژه ماتي ته وخت هم ډیر کم پاتې و، خو دغه لوبه مو کتله دلته. البته دفتر کې چې ومه سهار لخوا مو ونه شو کتی، خو بیا وروسته ما لوبه کتله او ډیر په شوق مو کتی او ډیرې ښې چکې مو ووهلې او ډیر ښه څلوریزې مو ووهلې، نو ډیر خوند یې وکړو. خو روژه څنګه تیریږي؟ دا به اول به دې باندې خبرې وکړو. روژې میاشت ده او تاسو دغه میچونه دي او دا داسې وخت کې چې هلته روژه ماتې وخت هم وي، نو آیا روژې نیسئ کله چې ستاسو میچ وي او که څنګه؟ دې باندې به وغږېږو. روژې ولې نه نیسو، روژې خو نه پرېږدو، خو لږه مشکل کله چې موږ لوبه لرو په هغې ورځ باندې لږ مشکل په دې چې کله اذان وشي، اذان په 7 بجې شي دلته، لوبه په 9:30 شروع شي دلته، نو هغه نیم ساعت کې موږ روژه ماته کوو. او که اول د موږ فیلډینګ وي نو بیا فیلډینګ ته لاړ شو، که نه بیټینګ چې زموږ وي نو بیا روژه ماته هر څه وکړو، خوراک وکړو، بیا هغې نه وروسته لاړ شو. نو لږې سخت دي په دې چې ګرمي ډېره زیاته ده، او دا یې چې که ورځې ته خپلې اوبه برابرې نه کړې، اوبه ونه څښې، نو شپې بیا په میچ کې خوله ډېره زیاته ځي، نو بیا حتما لږ مشکل جوړوي. خو بیا هم ټوله شپه ایښي مونږ همدې ته ایښي چې لږ خپله ریکوري وشي او بدن ریکوري وشي بل میچ دپاره. روټین هم داسې جوړ کړی چې ټوله شپه خوب نه کوو تر سهاره پورې، چې پیشلمی وکړو، هغې نه وروسته بیا سهار لمونځ وکړو، بیا هغې نه وروسته ویده شو، بیا ماسپښین 1 بجه راجګ شي. نو دغسې یو روټین هم جوړ کړی ځان ته. او بیا روژه ماتي کې مو څه خوښېږي چې څه رقم خواړه وخورئ؟ او تاسو په انسټاګرام مې ویډیوګانې لیدلې، ځان ته مو روژ خوښ کړی و که څنګه؟ تاسو اشپزي هم زده ده؟ ما ډېر شوق دی اشپزۍ سره، او حتما چې کله زموږ د ریسټ ورځ د موږ لوبه نه وي یا د موږ پریکټس نه وي، نو زه بیا خپله لاندې ځم اشپزخانې ته ځم، هغوی ته مخکې نه وایم چې دغه شیان ماته په دې ټایم باندې برابر کړئ. نو دوی بیا هر څه هلته اماده کړي، نو اخري 1 ساعت 1.5 ساعت چې کله پاتې شي روژه مات ته، نو زه بیا خپله ځم اشپزي کوم. نن هم ډېر ښه روژ تیار کړی، زه وم، 2 نور لوبغاړي، رحمان الله ګربز او همداسې نور احمد، یو انډین هلک دی، هغه هم موږ سره یو ځای خوراک کوي. نو ډېر ښه راغلی او ډېر خوند یې وکړ. نو بس اشپزي کې هم لږ ټایم پاس کوو، همدغسې روژه پیشلمی هم بیا خپله تیاروو، چې وخت وي نو بیا پیشلمی خپله تیاروو. دا خو ډیره ښه خبره ده، لکه چې یعنی شوق هم لرئ د اشپزۍ سره یا پخلي سره. خو تاسو خپله د لوبو لپاره یو هیواد نه بل هیواد ته، د بل نه بل ته سفرونه مو ډیر وي د میچونو دپاره، خو د دغه زیاتره وخت مو په سفر کې چې تېرېږي، څومره موده کې تاسو کور ته ځئ؟ څومره موده کې خپله کورنۍ وینئ؟ زما خو ډېر وخت شي چې کور ته نیم تللی، اوس دا تقریبا 2 کاله پوره کېږي چې نیم تللی کور ته، او هغې نه مخکې هم 4-5 کاله چې څومره کرکټ و د ما هغې کې ډېر کم تللی وم. کله چې کورونا حالات خراب شو نو هغې وروسته بیا لاړم، یو 5 میاشتو ده چې هر څه بند ولو، خو لږ مشکل خو بیا هم فامیل سره سړی رابطه کې خبرې ټلیفون لاره باندې شي ورسره، او د هغوی سپورټ دی، د هغوی مینه ده، او هغوی هم غواړي چې
زه لوبې کوم یو هیواد کې بل هیواد کې او د هغوی لوبو نه خوند اخلي. نو حتما زما یو داسې سټیج دی اوس زما د کرکټ یو شروعات دی، نو زه باید څومره چې مصروف یم خپل کرکټ کې، څومره چې لوبې یو هیواد د بل هیواد کې کوم، دا د ما دپاره ما ایکسپیرینس دپاره افغانستان دپاره ګټور دی په دې چې هماغه ایکسپیرینس هماغه تجربه بیا خپل نوي ځوانانو سره شریکه کړو، هغوی ته چې څومره زده کړه مونږ کړې ده. نو د دې خاطر زه کوشش کوم چې څومره ځان مصروفه وساتم نو ښه به وي. بالکل غږیږو به ستاسو د شخصي ژوند نور څه هابیز لرئ، خو غواړو چې اول د لوبو په اړه هم لږ غوندې خبرې وکړو. لیدونکي به غواړي چې ستاسو څخه ډېر واوري د لوبو په اړه. ګورئ د نړیوال جام یا کپ وروسته موږ ګورو چې تاسو د نړۍ په ټولو لوی لیګ کې لوبو کې نه یوازې ګډون کوئ بلکې د خپلو لوبډلو د ګټې سبب هم ګرځئ، او دا مهال د هندوستان کې چې کومې لوبې روانې دي آی پی ایل کې د دې نه وړاندې د پاکستان سوپر لیګ لوبې وې یا پی ایس ایل لوبې وې، او بیا استرالیا کې کیدونکي د بیگ بیش ټورنمنټ به وي. تاسو چې دومره کرکټ کوئ خو دې سره به ستاسو پریکټس هم کیږي، یعنې ورځ تر بله به تاسو ښه کیږئ په خپلو لوبو کې، خو آیا ځان ته هم تاسو پکې وخت ورکوئ؟ او که داسې وخت ولرئ نو څه مو خوښ دي چې څه وکړئ تاسو؟ بالکل که وګورئ اوس د 2.5 کالو کې کرکټ لږ په دې سخت شوی چې بیرون اجازه نه موږ ته، او موږ همیشه په ببل کې یو، که هر هېواد ته لاړ شو هغې لږ مشکل کړی په دې چې مخکې به موږ لاړو بیرون به لاړو. زما به ډېر د خوښې دا و چې زه به هر چېرته لاړم زه به شاپینګ ته تلم، که هر هېواد کې به وم هغه زه شاپینګ ته به زه تلم 2 ساعته 3 ساعته به زه هلته شاپینګ کې ګرځېدم. همدغسې هغه هېواد کې چې خپل یاران دوستانو سره سړی میلاو شي هلته وګرځي راوګرځي. نو دا شیان و چې مخکې به موږ ډېر زیات مس کولو. نو اوس دا ده چې کرکټ هم زیات شو، ورسره هغه سټریکټنس هم راغله چې بیرون اجازه هم نه وي، موږ په ببل کې یو، نو لږ ذره مشکل شته. خو بیا هم کوشش هم همدا وي چې زه زیاتره خپل فامیل سره مصروفه یم، هغوی سره په ټلیفونونو باندې، خپل ورېرونو سره، هغوی سره په آنلاین ګیمو سره نو کله کله، نو په هغې کې لږ ځان مصروفه کړو. که نه چې کله زه کرکټ نه وي لوبې نه وي نو زما شاپینګ ډېر زیات خوښېږي. زه بیا همیشه چې زه یو شاپینګ مال بل شاپینګ مال ته ځم او شاپینګ مې ډېر خوښېږي. اوس خو راشد خان لکه چې تاسو باندې شاپینګونه بند دي، که څنګه د کووډ خبره تاسو ته وکړه نو څومره لکه آیا کوم نوې پروسه ده د کووډ سره تاسو لوبو کې، آیا ستونزمنه پروسه شوې ده؟ د دې ترڅنګ تاسو یادونه وکړه چې مثلا داسې ډېر نشئ وتلی د کورونا د قوانینو له کبله، آیا ټیسټ کیږئ هر ځل که نه؟ دا درته څنګه ستونزمنه ده او که نه ده؟ ولې نه، ډېره ستونزمنه خو ده په دې چې هر 3 ورځې 2 ورځې وروسته مونږ ټیسټ شي د کورونا ټیسټ وي، او تر اوسه پورې تقریبا 300 پلس ټیسټونه ما کړي چې هر هېواد ته زه تللی یم هلته ټیسټونه یې. اوس خو لږ کم شو په دې چې 3 ورځې 2 ورځې وروسته یو ټیسټ وي، خو مخکې به دا و چې هره ورځ باندې مونږ ټیسټ و، هغه به ډېر زیات مشکل و. نو اوس ورسره د شویو زیاتره، خو بیا هم منټلی ډېر زیات سړی خرابوي په دې چې ته کله بیرون نه ځې، بیرون خلکو سره نه ګورې، په یو ماحول کې یو میاشت 2 میاشته، نو دا انسان منټلی ډېر زیات خرابوي. خوشبختانه چې ټورنمنټ خلاص شي ماته 2 هفتې 1 هفته بریک میلاو شي، په دې زه لاړ شم لږ خپل یاران دوستانو سره وګرځم، خپل باډي فرېش شي، نو بیا هغې نه وروسته بېرته خپلو لوبو ته راځو. خو زما په نظر د آی پی ایل به اخیري ببل وي، د اخیري کرنتین سیستم به وي انشاءالله. آینده چې څومره ټورنمنټ وي، د آی سی سی ټورنمنټ یا نور کوم لیګونه وي، ببل به دومره سخت نه وي، انسان کولی شي چې بیرون هم لاړ شي. دا به زما په نظر یو اخیري ببل وي. داسې یو چې روان آی پی ایل به هم چې دا ببل کې نه وي، هغه به بیرون اجازه ورکوي. په دې چې اوس کورونا سره خلک هم عادي شوي دي او کیسز هم کم شوي دي او ډېر خلک چې دي ویکسینیټډ شوي دي، نو زما په نظر دا به یو اخیري ببل وي. انشاءالله په آینده کې به بیرته نارمل ژوند ته خلک ځي. او په خیر، موږ خپله دلته ډېر زیات په عذاب وو او
کله چې لکه د کور نه مو کار کوو دومره ستونزې مو لرلې چې د کوره مو کار کوو ځکه زموږ خو بیا کار د سټوډیو او ریکارډینګ یې خبرونه یې موږ به کور کې مو ځان ته سټوډیو جوړه کړې وه دغه اوس چې زه سره خبرې کوم دا د کور سټوډیو ده چې ما به مخکې دې ته مکمل سکرین هر څه به م تیار کړي نو خو ستونزې مو ډېرې زیاتې وې کم نارمل دغه چې د هغې نه موږ ته ډېر زیات دا ستونزمنه وو چې موږ د کور نه کار وکړو خو په هر صورت راشد خانه سږ کال تاسو د ای پی ایل یوې نوې لوبډله ګجرات ټایټنز سره د نایب کپتان په توګه لوبه کوي او د دغه لوبډلې په کپتانۍ کې مو لوبه هم وګټله د ګجرات ټایټنز لوبډلې په اړه کله غوندې راته ووایاست نوې لوبډله ده خو تر اوسه یې لوبې ډېرې ښې روانې دي تاسو څنګه ارزوئ واقعا په شل اوریزو کې همیشه تاسو یو داسې کمبینیشن پکاري چې هغه ټیم بیلانس برابري نو زموږ لوبډله یو داسې لوبډله ده چې هر لحاظ نه هر نگاه نه چې دا لوبډله ډېره برابره ده بیلانس ده هم بولینګ ښه صحیح ده هم بیټینګ ده او آل راونډران هم شته چې په شل اوریزو کې ډېر زیات رول لري آل راونډران نو همدا چې موږ شپږو لوبو کې 15 ګټلې دي نو دا یو مومنټم ډېر زیات مهمي نوې لوبډلې دپاره ماحول جوړول لږ مشکل دي په شروع کې خو خوشبختانه چې موږ ټول لوبغاړي تورنمنټ نه تقریبا 2 هفتې مخکې راغلي وو تر څو چې موږ یو بل سره بلد شو یو بل وپېژنو او را روانو لوبو کې چې کله شروع کېږي نو هغې دپاره موږ آماده یو نو تر اوسه ماشاءالله ښه روانه ده انشاءالله آینده کې به هم کوشش هم همدای چې ښې لوبې وکړو لوبې وګټو اوس موږ ته چې دا کوم مومنټم میلاو شوی همداسې جاري وساتو او د ګجرات ټایټنز لوبډلې کپتان هاردیک پانډیا چې دی د هندوستان په غوره آل راونډرانو کې یادېږي د هغه کپتاني ته تاسو څنګه ګورئ څنګه کپتان دی ماشاءالله تر اوسه پورې ډېر ښه روان دی او کپتان ډېر غټ رول یې په لوبډله کې په دې چې هغه صرف یوازې په ګراوند کې نه هغه د ګراوند باندې می چې خپل لوبغاړي څنګه ساتي لوبغاړو سره څنګه رویه کوي لوبغاړي څنګه په ټیم ماحول جوړي په دې کې د هغه د کوچ ډېر غټ رول دی او وی ټیم ډېر زیات ریلیکس ساتلی هر لوبغاړي ته پراپر چانس یا لوبغاړي ته پراپر ټایم ورکوي تر څو هغه وکولی شي چې خپل ټالنټ باندې خپل سکلز باندې کار وکړي نو دا ډېر زیات مهمي او همدغه وجه ده چې هر یو لوبغاړي ته موقع میلاوږي چانس میلاوږي په میدان کې کوشش کوي چې خپله لوبه وښایي نه کوم پریشر لاندې نه کوچ کوم غټ پلان چې ماته به لا 15 وکټ یا خلیلیا به 50 وهي یا 30 وهي دا کوم چا باندې پریشر نشته هر یو لوبغاړي ته هر څه کلیر دی چې لاړ شه خپل لوبې نه خوند واخله نو دا د کپتان او د کوچ یو غټ رول په دې کې نو تر اوسه پورې ماشاءالله ډېر ښه روان دي او په دې هیله چې آینده کې هم همداسې ښه وشي ډېر ښه موږ ټول هم د لیدونکو په توګه ډېر زیات خوند اخلو د دغه لوبو څخه تاسو د آی پی ایل په نورو لوبډلو کې هم لوبېدلي یې په څګني آی پی ایل کې ستاسو په خیال غوره لوبډله کومه یوه ده تر اوسه پورې څومره لوبډلې هم چې دي د آی پی ایل کې 10 لوبډلې هر یو لوبډله ډېره زیاته بیلنس ده په دې چې نوې لوبډلې دي ټول لوبغاړي چې دي یو بل ټیم ته تللي دي نو یو لوبډله هم داسې نشته چې موږ ووایو دغه لوبډله ډېره قوي ده یا دغه لوبډله ډېره ضعیفه ده هر یو لوبډلې 3 5 لوبې ګټلې دي نو او هاف ټورنمنټ نیم ټورنمنټ هم سر ته رسېدلی نو تر اوسه پورې دا نشي ویلی چې دا لوبډله ټاپ باندې ده دا لوبډله چې ده باټم باندې ده ټولو ته چانس ته چې مخکې لاړ شي خو مهم سټیج اوس دی چې اخره برخه کې څوک خپل نرس کنټرول کوي او څوک پریشر ټایم کې ښې لوبې ترسره کوي نو راشد خانه تاسو څه ګڼئ ستاسو لوبډله د آی پی ایل د ګټلو څومره چانس لري او د مقابلې په اساس سخته لوبډله ستاسو لپاره کومه یوه ده د موږ دپاره خو ټولې سختې لوبډلې دي هر یوه لوبډله چې موږ سره یو ځای اوسي په ټیبل کې تر اوسه خو شکر دی موږ ټیبل په ټاپ باندې یو خو دویم دریم چې څومره لوبډلې دي حتما هغوی ښه لوبه کوي چې په دغه سټیج باندې اوسي از ا ټیم به زموږ دا هدف کوشش وي چې موږ په ټاپ 2 کې راشو چې کله ټاپ 2 کې ته راځې په 14 لوبو کې نو هغې نه وروسته تا سره بیا هلته 2 چانس وي چې فاینل ته ته لاره پیدا کړي نو دا به د موږ یو هدف وي او اوس تر اوسه ډېرې لوبې پاتې 8 لوبې پاتې نورې هم 8 لوبو کې ښه ځلېدل دي
نو هر لوبه ډېره سترونګ ده. کله ناکله یو لوبډله داسې چې هغه اول 4 لوبې وبایلي، را روانې ټولې 5-6 لوبې وګټي، نو هغه بېرته لاندې نه اخر نه ټاپ ته راشي. نو دا آی پی ایل دی، هر کله هر څه چینج کېدای شي. هر لوبډله ډېره سخته ده او بیلنس ده او پروفیشنل پلیران دي پکې. د آی پی ایل نه وړاندې تاسو د پی ایس ایل سیالیو کې د لاهور قلندر لوبډلې سره لوبه کول او بیا لوبډلې فائنل مو هم وګټلو. د پی ایس ایل لوبو په اړه خپل تجربه راته شریکه کړئ. څنګه وې تاسو د دې لوبو څخه څومره خوند واخیستو؟ پی ایس ایل ډېرې خوندورې لوبې په دې چې عمل ته پاکستان کې ترسره شوې او خوشبختانه چې په لاهور کې وې، زموږ خپل هوم ګراوند و، څومره مینوال چې راتلله، څومره سپورټ موږ ته، څومره تشویق یې کړو موږ، ډېر خوند یې وکړو. بعد د 2 کال وروسته مینوال ته اجازه ورکړل شو چې راشي میدان ته او نږدې نه لوبې وګوري. هغې بېل خوند او ورسره اول ځل چې لاهور قلندر ټرافي وګټله، نو دا یو ښه ایکسپیرینس و. بدبختانه چې زه تر اخره پورې نه ولم فاینل کې، خو بیا هم لوبډله چې څنګه مخکې لاړله فاینل یې وګټلو. د مونږ ټیم څومره مورال چې و، څومره ماحول چې مونږ جوړ کړو، تر اخره پورې هماغه و چې مونږ لوبې هم ګټلې او فاینل هم وګټل. نو زما یو ښه وخت تېر شو هلته، ډېر عزت یې راکړ، ډېر ریسپیکټ یې راکړ، ډېر تر خوشحاله و. نو انشاءالله امید ده چې آینده کې هم لاړ شو. زموږ دا څومره هم چې د سپورټس ریلیشن دی، تعلقات دی، هر یو وطن سره دي، دا ښه اوسي او تر څو زموږ نوي ځوانانو ته هم هغه چانس ملاو شي چې وکولی شي دغسې لیګونو کې ولوبېږي او بیا هغوی تجربه ترلاسه کړي او همدغه تجربه بیا افغانستان دپاره ګټوره شي. بالکل. د لاهور قلندر لوبډلې د پی ایس ایل د ګټلو په اړه د کرکټ پوهانو ډېرې تبصرې وکړې. وایي چې په دغه ګټه کې د دوی بالرانو لکه تاسو راشد خان او خپله شاهین شاه افریدي، حارث رؤوف او نورو بالرانو ډېرې ښې لوبې وکړي، نو د دې د سببه ټورنمنټ یې ګټلی دی. تاسو په خپله د لاهور قلندر لوبډلې د بالنګ اټاک په اړه څه وایاست چې څنګه و؟ که وګورې حارث رؤوف، شاهین شاه او زه ورسره ومه، مونږ په شلوریزو لوبو کې ټاپ بالینګ دی او همیش چې کله تا سره په شلوریزو کې بالینګ ښیي نو ستا ډېر چانس دي چې ته لوبې وګټې. نو هماغه اوله چې مونږ په خپل سټرینث مونږ ته معلوم و، مونږ چې صرف او صرف فوکس وکړو په بیټینګ باندې، چې هلته مونږ صرف لږ رنزونه وکړو، نو انشاءالله زموږ بالینګ دومره سټرونګ دی چې مونږ بل ټیم نشي کولی چې مونږ نه دومره هدف پوره کړي. نو زما په نظر هم زموږ بالینګ ډېر قوي و او چې کله تا سره په شلوریزو کې ټاپ بالینګ وي لکه شاهین شو، حارث شو، 140 پلس بالینګ کوي، نو هغه بیا ډېر مشکل وي بل لوبډلې ته. نو هماغه اوله چې مونږ په بالینګ باندې دغه ټورنمنټ وګټل. که وګورې په بیټینګ باندې کله یو میچ 2 میچه ګټي، خو بالینګ چې تا سره کله سترونګ وي هغه بیا تا لغون ټورنمنټ ګټي. نو هماغه وه چې ثابته کړه په اخر کې مونږ سره بالینګ ښه ولو او ټورنمنټ هم وګټلو. د پی ایس ایل په وخت کې ستاسو په سوشل میډیا باندې د شاهین شاه افریدي، د حارث سهیل او د نورو لوبغاړو سره ستاسو ډېرې خوندورې ډکې ویډیوګانې د خوند ډېرې زیاتې ډکې ویډیوګانې وې چې هغه راتلې او بیا ټول لیدونکو هم موږ خپله هم ډېر ترې خوند اخیستلو. او بیا په پاکستان کې د راشد خان ناګین دا هاشټاګ هم روان و، نو دا څه رقم نښه وه تاسې کوسي لکه د مار، لکه دغه نښه ډېره زیاته مشهوره شوه. د دې تر شا څه کیسه وه؟ دغه که د لیدونکو سره شریکوي تاسو. زه، حارث رؤوف او فخر زمان مونږ همیش به یو ځای ولو لوبډله کې، او میچ به خلاص هم شو نو مونږ به یو بل اطاق ته تللو، هلته به کېناستو، کله به م شین چای جوړ کړو، کله به م تور چای جوړ کړو، نو هغه ماحول به م جوړ کړی. نو مونږ به دا لکه د مار ډېر زیات ویله، یو بل ته به م ویل چا به چې ښه کار هم وکړو نو مونږ ورته چې لکه د مار ښه کار دې وکړو، چا به چې بد کار. نو هماغه اوله چې ورځ حارث رؤوف وویله چې دغه لکه د مار به په میچ کې م وایو او دا شی به کوو، نو ما ورته ویل مازدیګر چې کله وکټ واخلو نو بیا به دا کوو. نو هماغه وخت کې ما له کیچ راغی چې ما کیچ ونیو، بالینګ هم حارث رؤوف کولو.
نو ما ویل همدا بهترین وخت دی چې حارث رؤف ته لږ د مار اشاره وکړم. نو هغه چې ما هسې لږ د مار وکړو نو هغې نه وروسته بیا په سوشل میډیا کې دومره وایرل شوه چې بیخي چې زه رالم هر سړي بیا همدا پوښتنه وه چې لږ د مار. نو موږ دومره سوچ نه و چې دا به دومره وایرل شي، دومره به مخکې لاړه شي، خو بیا هم د خلکو مینه وه او همدا یې لوبې هم همدې دپاره چې خلک تر خوند واخلي او انټرټین کړي خلک. خو دا اشاره خو تاسو په ای پی ایل کې تر اوسه نه ده کړې، آیا دا ځکه چې هغه ملګري چې تاسو ورته دا ټوکې او ټکالې لرلې هغه نشته او که څنګه؟ دا لکه د مار یو داسې و چې زیاتره پښتانه ډېر خوښوي او هلته خلک ډېر پاکستان کې شو، په افغانستان کې شو، هلته خلک ډېر په پوهېږي. نو د دې له امله موږ نشو کولی دلته هماغه لکه د مار سټایل وکړو، خو بیا هم هماغه سره هغې خوند کوو. دلته خو کوشش کوو چې کوم نوی شی راوباسو او مینوالو ته مخې ته کړو. سږ کال په اخیره کې به د T20 نړیوال جام لوبې کیږي. د افغانستان لوبډله به دغه لوبو ته تیاری کوي، خو د کله نه به دغه تیاری پیلېږي او تاسو یې په دغه لوبو کې راتلونکي څنګه ګورئ د دوی؟ بالکل زموږ دپاره ټول نه غټې لوبې دي په دې کال اخر کې. وروسته د آی پی ایل موږ ایشیا کپ لرو چې هغه یو غټ ټورنامنټ دی افغانستان دپاره، یو غټ پریپریشن دی ورلډ کپ دپاره. او په دې هیله چې زر تر زره موږ خپلې تیاریانې شروع کړو. هغه لوبغاړي چې کوم مصروفه دي په تجارتي لیګونو کې هغه خو خپل پریکټس تمرین هرڅه مخې ته روان دي، خو هغه لوبغاړي چې کله په افغانستان ته ځي او هلته تمرین ورته برابر نه وي، نو بیا هغوی حتما د ښه کېدو په ځای لاندې را رواني. نو خوشبختانه چې اوس لوبډله ټوله په ابودابي کې ده، هلته مصروفه ده، خپل تمریناتونه ترسره کوي، ورسره کوچ یونس خان هم دی، همدغسې عمر ګل د پاکستان نه هغه هم ورسره دی. نو په دې هیله چې هغوی ډېره زده کړه وکړي هغه نه او د دې ټایم نه ډېره فایده واخلي او را روانو لوبو ته خپل ځان اماده کړي، ځکه را روان ډېرې غټې لوبې دي. ایشیا کپ دی، ورلډ کپ دی. په دې غټو ایونټو کې صرف ګډون نه دی چې موږ لاړ شو ټولې لوبې وبایلو بېرته راشو، باید موږ لوبې وګټو او دا استعداد دا ټلنټ موږ کې شته، خو یوازې خبره د باور ده چې خپل ځان باندې باوري اوسو او ښه ډاډه لوبو. راشد یو بل شخصي اړخ ته به بیا هم لاړ شو. د کرکټ یو شمېر پخواني او اوسني لوبغاړي د ښېګڼې ادارې لري یا موسسې لري چې چلوي او د بېوزلو خلکو سره، ځوانانو سره، کورنیو سره مرستې کوي. آیا تاسو هم د ښېګڼې اداره لرئ او که دغه لرئ نو دغه بنسټ یا اداره په کومو برخو کې کار کوي؟ بالکل زما خپل فاونډیشن د راشد خان فاونډیشن او همیش موږ کوشش کړی چې څومره هم مرسته وکړو افغانستان کې بېوزلو خلکو سره. نو زما کله چې ما خپل فاونډیشن شروع کول، ما مین هدف و د ګرلز ایجوکیشن او ورسره د هیلث چې زما ډېر غټ فوکس په هغې باندې. زه ډېر ځایونو ته تللی وم په افغانستان کې او ما لیدلی و چې هلته د هیلث بیخي د خلکو سره هغه هم نشته، هلته سیستم ډېر لاندې و. نو ما همدا سوچ و چې آینده کې باید څه نه څه موږ د لاسه څومره چې کېدی شي وکړو او دا سیستم لږ را جوړ شي، ورسره کلین واټر اوبه وي. چې زما دا ذهن کې و چې زه تللی وم یو څو ځایونو ته، کلو ته تللی وم، نو هلته ما ولیدل چې خلکو به ډېر لرې ځایونو نه په سر باندې اوبه راوړي، کلو نه یو کلي نه بل کلي ته. نو دا زما ډېر زیات په زړه کې او ما ویل چې ولې نه زه یو داسې خیریه بنسټ شروع کړم چې دغه کلو کې خلکو دپاره یو داسې زمینه برابره شي چې دوی بل کلي ته لاړ نه شي یا بل ځای ته لاړ نه شي، تر څو خپل ځای کې یو داسې سیستم ولري چې دوی ته په اسانۍ باندې دغه اوبه ترلاسه کړه. نو هغې نه وروسته زما ډېر پلانونه وو د تېرو 2 کلو، ډېر پروګرامونه وو. په کاناډا کې مو همدغسې په اسټرالیا کې وو او په لندن کې وو، خو د تېر 2-2.5 کلو نه کرونا راغله، زما پلانونه سیستم هر څه ډېر زیات وروسته کړ. نو انشاءالله زما آینده کې هم دا پلان دی. زموږ ټیم چې څومره دی په افغانستان کې هغوی هم دا کار شروع کړی
چې آینده کې موږ هماغه پروګرامونه چې کوم تیر 2 کلو کې موږ مخکې 2 کلو ته کو او دا کوم غټ مشکلات چې د موږ دي په دې کې افغانستان کې خلکو سره مرسته وکړو. په دې هیله چې دغه کومې ستونزې چې دي د کووډ او کوم ریستریکشنز چې دي قیودات راغلي دي او تاسو خپل کار نشئ کول دا زر تر زره ختمه شي. ټوله نړۍ ستړې شوې ده د دغه قیوداتو څخه، نو بیا هم درته بریالیتوب غواړو خپلو چارو کې. نن سبا په سوشل میډیا اکاونټونو باندې د RK19 تاسو ته یو شرټ هم اغوستی دی، په دې نامه باندې یو برانډ دی، د جامې مې لیدلې دي البته او په دې اړه عکسونه هم لیدلې مې دي چې راځي. دا ستاسو خپل برانډ دی؟ اډر کړي خو دې نه دي که نه؟ اډر کړي مې نه دي، ډېر مې خوښ دي. ما یو هوډي غوندې یو دغه مې ولید سپورټس ویر و، ډېر مې خوښ شو، نو نه پوهېږم چې څنګه به اډر کړم. په دې باندې نه یم خبره، او دا چې زما دپاره به په څو وي پرایسونه نه یم زه نه یم خبره. خیر تا نه به لږ ډېرې واخلو ځکه چې امریکا کې بالکل مخکې به چې کله ما د نور برانډونه لیدله او نورو هېوادونو خپل برانډونه به وو، خو بیا هم زما په زړه کې دا ارمان و چې زما هم یو ورځ یو خپل برانډ د افغانستان په نوم لکه دا برانډ زه مخکې یو سمه، نو مخکې نه 2-3 کلو مخکې دا زما آیډیا و ذهن کې سوچ مو، نو دا اوس په دې ټایم ته برابر شو. کووډ د وجې لږ وروسته شو، خو بیا هم دغه وخت ته برابر شو. هدف هم دا و چې دا برانډ لږ مخکې لاړ شي، افغانستان نوم ورسره یادېږي. که سړی سبا یو سړی دا برانډ مخکې لاړ شي نو هر سړي ته معلومات کېږي چې دا برانډ د افغانستان څخه دی، یا دا څوک مین کس چې دا چا په نوم چې دا هغه د افغانستان دی. نو یو دا ذهن کې زما دا شو، بل څومره هم چې برانډ کې هغه راځي نو 5% چې دا هغه زما فاونډیشن ته ځي او د هغې لارې، نو همدا وجه وه چې ما ویل د دې برانډ د لارې هم کولی شو چې موږ خلکو سره مرسته، خپل فاونډیشن سره مرسته وکړو. دا وخت تاسو به ډیر خلک ویني افغانستان کې، پاکستان کې، خپلو مینوالو ته څه غواړي ووایي؟ ډیر خلک غواړي چې واوري او هغوی ته شخصي پیغامونه ورکوي، هغوی ته ځواب ورکوي، خو ټولو ته په عموم کې د هغوی د مینې په دغه کې بیرته ورته څه ځواب لري؟ دې کې شک نشته چې همیش دوی موږ ته دعا کړې ده، موږ یې خپل دعاګانو کې یاد ساتلي یو، او همدې دعا ده، دې مینه ده چې موږ ته ډېر زیات انرژي راکړي، موږ وکولی شو میدان کې هم ښه وځلیږو، او زموږ هم همدا هدف کوشش وي چې دوی په خولو باندې مسکای راولو. خو همیشه ګټه هم نه وي او همیشه بیلات هم نه وي، نو ټولو نه دا هیله ده چې کله هم لږ سخت وخت راځي، مشکل وخت راځي، تاسو د خپل اتلان، خپل لوبغاړي همیشه خپل دعا کې یاد ساتئ. هیڅوک هم نه غواړي چې یا لوبه وبایلي یا بده لوبه وکړي، نو دا یو د کرکټ حصه کله بیلات ګټل راځي. نو تاسو څومره موږ سپورټ کړي او همیشه ډېره زیاته مننه تاسو د سپورټ نه، او په دې هیله چې ټول روغ جوړ یې، خوشحاله، د خپل مشرانو ډېر قدر کوئ او خپل مور پلار ډېر زیات قدر کوئ، او د خپل چند ګاونډ کې څومره خلک دي هغوی سره په مینه محبت کې اوسئ، او همدا موږ یو، همدا موږ ځوانان یو چې کولی شو په مینه محبت باندې خپل هیواد کې امن هم راولو، سوله هم راولو، او انشاءالله یو ښه افغانستان په هیله. مننه ډیره زیاته د وخت راکولو څخه، او درته ډیرې زیاتې ښې شېبې غواړو او کامیابي درته غواړو، خپلو چارو کې بریالي اوسئ. مننه تاسو نه.